د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند د تلي پاتې ولایت مقام کې د اداري مجلس په غونډه کې چې د ولایت مرستیال حبیبي کاکړ او د ادارو رئیسانو شتون درلود پرختنه وکړه چې له اجیرانو پرته ټول مامورین د خپلې یوې ورځې معاش سرې میاشتې ته د اعانې په توګه ورکړي ترڅو پرې بېوزله وګړو ته د روغتیا او نورو برخو کې مرستې ورسول شي. نوموړي په دې ولایت کې په امنیتي برخه کې په ګڼ شمېر لاسته راوړنو معلومات وړاندې کړل او مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې خپلې چارې په همغږۍ پر مخ یوسي. د مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې له اجیرانو پرته ټول مامورین سرې میاشتې ته د خپلې یوې ورځې معاش د اعانې په توګه ورکړي ترڅو یاده اداره بېوزله وګړو ته د روغتیایي غذایي موادو او نورو برخو کې مرستې برابرې کړي. هغه همداراز په ننګرهار پوهنتون کې د فقه او قانون د دوکتورا لومړنۍ دورې فارغ باندې خوښي وښوده او د پوهنتون رئیس ته یې سپارښتنه وکړه ترڅو دغه پوهنتون په مسلکي څېړنیز مرکز بدل کړي. نوموړي د ادارو مسؤلینو ته د ښاري نظم په رامنځته کېدو برېښنایي پیژندپاڼو پروسې پر چټکتیا هوایي ډګر کې د ملکي الوتنو چارو وروستي کولو د ښوونکو معاشونه له بانک څخه د حواله کولو د پاکستان ویزې اخیستو په موخه د ټوکن انلاین ترلاسه کولو او د کڼو او ګونګیانو ښوونځي ته د ودانۍ جوړولو برخه کې سپارښتنې وکړې. د ننګرهار ولایت مرستیال همداراز مسؤلینو ته په ښار او ولسوالیو کې د توکو نرخونو کنټرول او غیر راجستر سیم کارتونو مخنیوي لارښوونې هم وکړې. د اداري مجلس په غونډه کې په یو شمېر نورو موضوعاتو کې هم وړاندیزونه بحثونه او پریکړې وشوې.